پر ځان باور لرل یعنی څه؟ پر ځان باور لرل زموږ په دننه کې هغه احساس دی چې موږ پر ځان او خپلو وړتیاو لرو. که موږ پر ځان باور لرو نو معنی یې دا ده چې موږ احساسوو چې د ژوند چارې پر مخ بیولی او عملي کولی شو، او پر ځان د باور نه لرل یعنی موږ پر خپل ځان او خپلو قوتونو شک کوو چې دغه کارونه او چارې به ونه شو کولی. په ټوله کې که ووایو پر ځان باور یا اعتماد لرل یعنی دا چې زه کولی شم، او باور نه لرل یعنی زه یې نشم کولی یا یې سم نشم کولی. پر ځان باور درلودل در سره مرسته کوي چې په خپل ژوند او چارو کې پرمختګ وکړئ. څېړنې ښیي چې پر ځان د روغ او سالم اعتماد لرونکي خلک په چارو کې ډېر کامیاب دي او خوشحاله ژوند لري. هغه کسان چې پر خپلو وړتیاو او مسلک کې پر خپلو مهارتونو باور لري نو هغوی به د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې زیات بریالي وي. ښایي تاسې سره پوښتنه پیدا شي چې پر ځان د باور پیدا کېدلو لپاره څه کول پکار دي؟ څه ډول پر ځان باور درلودل زیاتیږي؟ پر ځان د باور ترلاسه کولو لپاره لومړی ګام کوم یو دی؟ وړاندې د یو شمېر ارواپوهانو د ګډې څېړنې هغه لنډیز در سره شریکوم چې په مرسته یې کولی شي پر ځان د باور احساس مو پیاوړی کړئ. پر ځان د باور پیدا کېدلو لارښود: د وړاندې مشورو په کارولو سره به پر ځان ستاسې اعتماد لوړ شي او د کامیاب ژوند جوړولو او کامیاب شخص جوړېدلو په لور به یو خوندور سفر پیل کړئ. لوړ سر او نیغ یا سیده درېدل او رفتار. پر ځان د باور قوي کولو لپاره بهتره ده چې لومړي سر کې خپل ظاهري شکل او کړنو ته پاملرنه وکړئ. سیده درېدل تاسې یو زړور او پر ځان اعتماد لرونکی شخص معرفي کوي یا ښیي. هغه خلک چې پر ځان باور لرل کم دي زیات وختونه یې سر ښکته وي او هڅه کوي خلکو سره مخامخ نشي. نو پر ځان د اعتماد زیاتولو لپاره کوشش وکړئ داسې تګ وکړئ یا ودرېږئ چې پر ځان اعتماد درلودونکی ښکاره شئ. دا کار ورو ورو د دې سبب کیږي چې په تاسې کې پر ځان باور لرل زیات شي. د خپلو مخکینیو کامیابیو په باب فکر وکړئ. هغه کسان چې له خپلو تیرو وختونو څخه ناخوښ دي او داسې احساسوي چې کامیاب نه وو، هغوی پر ځان باندې کم اعتبار لري. د خپل ژوند د ټولو هغو ښو شیانو یو لیست جوړ کړئ چې تاسې ورباندې د ویاړ احساس کوئ. هغه که په زده کړو کې د ښو نمرو اخیستل، تحصیلات، ښکلی خط، په ښه ډول د یوې وظیفې سرته رسول، ښه پخلی کول او داسې نور وي. هر وخت چې مو د ناکامۍ احساس وکړ او یا مو پر ځان باور کم شو نو همدې لیست ته وګورئ. د ټولو هغو شیانو په باب فکر وکړئ چې په هغه کې مهارت لرئ. هر څوک په یوه خاصه برخه کې زیات قوت، مهارتونه او استعداد لري. تاسې په کومو برخو کې لرئ؟ د هغو شیانو پیژندل چې ورکې ماهر یاست او د هغو کړنو ښه ترسره کول چې ستاسې د مسلک برخه دي لامل کیږي چې پر خپلو وړتیاو باور وکړئ او ورسره مو اعتماد پر نفس اوچت شي. ځان لپاره هدفونه وټاکئ. هدفونه وټاکئ او د هغوی ترلاسه کولو لپاره هغه کړنلارې غوره کړئ چې یادو هدفونو ته مو رسوي. البته ستاسې هدفونه باید ډېر غټ او ناممکن نه وي، ولې چې داسې هدفونو ته نه رسیدل ستاسې اعتماد پر نفس ته زیان رسوي. خو که چیرته ځان لپاره سنجول شوي او ساده هدفونه وټاکئ نو یو څه کم کوشش سره به هغوی ته ورسیږئ او ورسره به په خپل ځواک باور ترلاسه کړئ. د مناسبو هدفونو ټاکل، هغوی ته رسیدلو لپاره کوشش کول او نتیجه کې د هغوی د ترلاسه کول به په مجموع کې ستاسې د اعتماد پر نفس د زیاتېدو لامل شي. له ځان سره مثبتې خبرې وکړئ. هغه منفي فکرونه او نظریات چې ستاسې په ذهن کې رامنځته کیږي سبب کیږي چې پر خپلو وړتیاو باور مو له لاسه ورکړئ. نو پکار ده له ځان سره خبرې وکړئ او ځان ته د خپلو وړتیاو، مهارتونو او په تیر وخت کې د ترلاسه کړو کامیابیو په باب کیسې وکړئ.
د خپلو وړتیاوو او مثبتو اړخونو په باب ذهني خبرې او څېړنې تاسې سره مرسته کوي چې پر خپل ځان باور مو پیاوړی شي. ځان سره همیشه لکه د خپل تر ټولو خوږ ملګري په څیر چلند وکړئ. ځان تشویق کړئ او د خپلو نیکو اړخونو ستاینه وکړئ. ځان لپاره یو په زړه پورې مصروفیت پیدا کړئ. هڅه وکړئ داسې یو فعالیت یا کړنه ومومئ چې خوښیږي مو او شوق ورسره لرئ. دا کیدای شي انځور اخیستل، رسامي کول او یو خاص ورزش یا نور څه وي. کله چې مو د خپلې خوښې له مخې یو کار انتخاب کړ نو له ځان سره ژمنه وکړئ چې هغه کار به کوئ. دې کار سره ستاسې مهارتونه زیاتیږي او لامل کیږي چې پر نفس باندې ښه او لوړ اعتماد ترلاسه کړئ. خپلو خطاو ته د زده کړې حاصلولو د بهیر او پرمختګ کولو د یوې برخې یا جز په توګه وګورئ. غلطۍ هر څوک کوي. مهمه دا ده چې له خطاو څخه زده کړه وکړو، درس واخلو او هغې ته د یوې تجربې په سترګه وګورو. اټکلونه او تېروتنې تاسې سره مرسته کوي چې بالاخره سمه حل لار پیدا کړئ. نو د خپلو خطاو هرکلی وکړئ او پرته له دې چې د هغوی له کولو او په اصطلاح ناکامېدلو څخه ویره ولرئ، بیا او بیا کوشش وکړئ او پر خپله لاره کلک روان اوسئ. په دې خبره ځان پوه کړئ چې هره ناکامي د هغې زینې یوه پوړۍ ده چې تاسې پورته بیایي، تاسې د ودې او پرمختګ څوکو ته نږدې کوي. د ملګرتیا لپاره مثبت خلک انتخاب کړئ. تاسې ته باید دا خبره مهمه وي چې څه ډول خلکو سره ناسته پاسته کوئ او دغه ملګري کمې ځانګړنې لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او تاسې په ژوند کې د پرمختګ او ټوله کې د ښه ژوند لپاره خو او مثبتو دوستانو ته اړتیا لرئ. نو تل هڅه وکړئ داسې مثبت خلک خپل ملګري کړئ چې زړه مو غواړي ستاینه یې وکړئ او هغوی هم داسې وي چې ستاسې د ښو کارونو او هم غلطیو لپاره لکه یوه ریښتینې هنداره وي. ستاسې غلطۍ درته وښایي او د بریاو ستاینه مو وکړي. دغسې خلک تاسې سره مرسته کوي چې غلطي مو اصلاح کړئ، پر خپلو ښېګڼو او کامیابیو خبر شئ او پر ځان باور مو لا زیات شي. حتی د خپلو کوچنیو بریاو هم لمانځنه وکړئ. وړې بریاوې حاصلول او هغوی ته ارزښت ورکول په شخص کې د انګیزې یا شوق پیدا کولو او پر ځان د باور زیاتېدلو یوه ګټوره لاره او طریقه ده. نو د خپل ژوند ټولې بریاوې وپېژنئ او لمانځنه یې وکړئ. خپل رضایت او خوشحالي پرې ښکاره کړئ او جشن ورته جوړ کړئ. د بیلګې لپاره که چیرته مو خپل یو هدف حاصل کړ نو یو هوټل ته لاړ شئ او د خپلې خوښې خوراک باندې ځان ونازوئ یا د خپلې خوښې یو فلم ننداره کړئ. ځان ته یو ښکلی قلم، کتابچه، د خپلې خوښې کتاب واخلئ. نوې جامې جوړې کړئ او همداسې نور هغه څه کوم چې ښیي چې تاسې د خپلې خاصې بریا په ویاړ ځان ته ډالۍ کوئ. په هر شکل چې مو خوښه وي همغسې خپله بریا ولمانځئ. او وروستۍ خبره، پر ځان د باور لرل تاسې سره مرسته کوي ترڅو د نورو خلکو پر وړاندې وکولای شئ اسانۍ سره د خپلو وړتیاو، ځواک او کامیابیو په هکله خبرې وکړئ. که غواړئ اړیکې مو زیاتې او یا هم ژوند کې د پرمختګ او بریا ترلاسه کولو غوښتونکي یاست نو تر ټولو مخکې او لومړی ګام مو باید دا وي چې پر خپلو وړتیاو او قوتونو باور ولرئ. که تر اوسه مو پر ځان د اعتماد لرلو لپاره څه نه وي کړي نو په دغه کار کې بیړه وکړئ او که چیرته د ژوند ناکامۍ لامل شوي چې ځان اعتماد مو کمزوری وي نو د هغه بیرته رغولو لپاره هڅه وکړئ. که تاسې له خپله ځانه په اصطلاح لاسونه نه وي پرېمینځلي او تسلیم شوي نه یاست نو په اسانۍ چارې به ستاسې د سالم ځان اعتماد په بیرته رغولو او په ژوند کې د لویو کامیابیو ترلاسه کولو په لار کې فوق العاده مرسته وکړي.